مینه کول داسې دي لکه عبادت. که تاسو مینه وکړئ نو په دې باور واوسېږئ چې تاسو یو شفا دهنده، یو څه چې تاسو ته شفا درکوي، یو څه چې تاسو جوړوي، دا تداوی مو شروع کړله. نو کوشش وکړئ مینه وکړئ او د مینې په توسط هغه خپل رواني اړتیاوې چې لرئ هغه پوره کړئ. دوه روح هغه وخت یو د بل سره مینه کولی سي چې دوی مخالف جنس وي او دوی په دې باور سي چې د مقابل طرف ته زما غوښتنې، زما هیلې ارزښتناکه دي. نو بیا هغه نفر د مینې احساس کوي، هغه کولی سي چې د مینې احساس په مکمل معنا خپل په وجود کې احساس کړي. کله چې تاسو دا احساس کړله نو بیا تاسو کولی سئ چې جوړ واوسېږئ، صحت مو ښه یې، روان مو جوړ یې او دا داسې دی لکه تاسو چې عبادت کوئ. لکه څرنګه چې زموږ دین کې هم موږ ته ویل سوي دي چې تاسو چې کله د خپل کوروالا سره یو ځای یاست دا داسې دی لکه تاسو چې عبادت کوه. خو دا یو حقیقت ده.